د سپوږمۍ تر کلي. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو اورېدونکو سلام. زمانه کې هیلې ومنئ په دې هیله چې جوړ به یاست. یا هم ځلا سهار یم د سپوږمۍ تر کلي په خپرونه کې. دوستانو په تېره برخه کې تاسې واورېدل چې مصطفی سیف الله خپل یو ملګري ته وروستل تر څو چې هغه ته رسامي وروښیي. نو وروسته له دې به ګورو چې څه پېښېږي. نو ناول را سره تعقیب کوي. ته ولاړو دو ځوانانو خپل برسونه پر ځمکه کېښودل. بیا یې بل ته وکتل. په خندا سول. بغلته د ولاړې بمبې شغا شوه. مصطفی ور وکتل. د سرو کالیو یو نر ډوله ښځه چې سر یې کلک تړلی و راپورته سوه او د رنګمال تر څنګ کېناسته. درېیم پاتې ګیلاس یې ورسره واخیست. په نارینه ډډ غږ یې مننه وکړه. مصطفی رنګمال ته ورته کړل. استاذه دا د شپې همدلته وي؟ هغه په خندا کې ور بیا کړه. هو نرښځی دی. د دې له خاطره خو دا ځای په رونق کې دی. له زړه ډېره صافه ده. استاذه د دې ځای د چاپېریال له کبله مې نه غوښتل چې دا هلک دلته راولم، خو هغه له رسمونو بغیر کوم بل کار نشي کولی. مجبور سوم دلته مې راوست. ته یې باید ډېر خیال وساتې. دا ډېر معصوم هلک دی. له همدې سره یې سیفو ته وکتل. هغه د جوړه یې کړه. رنګمال پر خاورو لیکل سوي رسم ته وکتل. ځه زویه هلته کېنه. سیفو پر کټ کېناست. رنګمال وویل ګوره ډاکټره نور رسامي به زه ور زده کړم. اوس هم زما تر دې نورو شاګردانو تکړه دی، خو ګوره د ورځې به 100 روپۍ ورکوم. ډېره مننه. هغه اوس تا ته سپارل سوی دی. پر کټ ناست پکولي کس خپل پټو پر زنګانو سم کړ. له سګرېټه لوخړې ختې. سترګې په سیفو کې خښې وې. رنګمال مصطفی ته وویل ته یې بیخي فکر مه کړه. ښه نو دا هلته ما ته راولېږه. رنګمال د سړک پر هغې غاړې ولاړو موټرونو ته ور روان سو. مصطفی سیفو ته ور غږ کړ. ښه ګوره له زړه کار کوه او ماښام به دې زه بیولو ته راسم. په موټرسایکل سپور سو. په لنډ وخت کې تر شنو ګنیو پټ سو. سیفو پسې کتل. وروسته د سړک بلې غاړې ته د ولاړو موټرونو پر لور ور روان سو. رنګمال هغه 2 نورو ځوانو رنګمالانو ته ور وپېژند. هغوی یو بل ته وکتل. ژبه یې پر شونډو تېرې کړې. دوی تر مغز پیښې نه په رنګوالي لګیا وو. وروسته 2 نرښځانې راغلې. له سیفو سره په ولاړو 2 ځوانانو کې یو هغوی ته په پنجابي ژبه وویل بیا راوتلي یاست چې ټولنه ولړئ؟ بس مزې مو دي مزې. بیا یې ګوته سیفو ته ونیوله. دا هم ستاسې له کورنۍ ده، له ځانه سره یې بوځئ. یوې په نارینه ډول او عجیب انداز وویل په خیر راغلی جانو، ګورې چې پازاب یې نه کړئ. سیف الله سمچ کړ او روانې سوې. په ولاړو ځوانانو کې یو بل ته اشاره وکړه. یو په قصدي ډول برس د سیف الله مخه ونښلاوه. هغه وویرید. ژر یې مخ پاک کړ. هغه وویل وبخه په خطایي راڅخه وسو یاره. بل یې په زوره د هغه مخ ته لاس وروړ. دوهم یې سیفو په غېږ کې ونیو. استاد یې د موټر له شا ور غږ کړ ژیړ رنګ راوړئ هلکانو. یوه یې د رنګ کټوری د موټر شاته وروړ. له هغې خوا چې راغی د سیفو تر پښو بیلر ته ودرېد. سیفو یو دم چیغه کړه. لاندې ولاړ هلک په کړس کړس وخندل. د پاخه عمر رنګمال له راتګ سره څو ښکنځلې پرې واره کړې. دوی روان سول. سیف الله هماغسې ژړل. دی په ګونډو ناست و. مشر رنګمال وویل دا حرامیان زه ښه پېژنم. هله زویه پرتوګ دې پورته کړه. د سړک دې غاړې ته پر کټ ناست پکولي کس پر شونډو ژبه تېره تېروله. ورځ تېره سوه. مازدیګر و چې مصطفی راغی او سیفو یې له ځانه سره بوت. د مرغانو شور شیبه په شیبه ډېرېده. سیفو پر کټ غځېدلی و. زینب اوبه ورکړې. مور یې وویل ما نه ویل چې داسې به کېږي. زینب په ډاډه ور بیا کړه. بلکل دې ویلي و. خو دا ستونزې چې نن څومره وي ورځ تر بلې به انشاءالله کمیږي او یو ورځ به بیخي کمی سي. سم وایم که نه سیفو جانه؟
سیفو د مور له زنګونه راکېناست، پر جیب یې ګوتې ووهلې. سور سلګون یې زینب ته ونیو. هغه خندنې سوه. ته ورته وګوره مورې، دا روپۍ چې موږ ټولې کړو او د میاشتې پای کې یې ابا ته ورکړو، هغه به څومره خوشحاله سي او سیفو له تا سره به ډېره مینه وکړي. ټول مسک سول. په سهار یې مصطفی بیا سیفو تر خپله ځایه ورساوه. دی بیرته روان سو. سیفو پر کټ ناستو کسانو ته ورغی. دوی رنګ مالان ول او یو پکولی موټروان ته سلام ورکړ. پکولي سړي د چایو ست وکړ. ټولو په ځیر ورته نیولې وې. سیفو د موټر خواته روان سو. پکولی ارمانجن وویل یاره نامي ټوټه خو ده. نورو وخندل. هغه له خولې شنه لوخړه پورته سوه. حکیم په زینو کې راکښته سو. په دوکان کې ولاړ سړي پر اوږو اچولی څادر سم کړ. دواړو لاس سره ورکړ. راغلی کس په خندا وویل السلام علیکم حضور. حکیم په خپلې نالۍ کېناست. راځه کېنه. وایه اوس دې په کور کې څه حال دی؟ سړی شیبه ولاړو. بیا په خوند وویل د طبیعت پوښتنه مه کړه، بیخي ښه یم. زما مېرمن خو یو مخ ستا مریده سوې ده، دا شیرینې هغې رالیږلې ده. سور پاکړي د حکیم پر دخل کېښود. حکیم د سترګو تر چولو ور وکتل. سړی په ګونډه سو. د یوې هفتې دوا نوره هم را جوړه کړه. حکیم په لاس کې نیولې تسبیح کېښودې او پورته سو. ناست سړي یو بلې خواته وکتل. بیا یې سونډې وخوځېدې. ښکاري چې ملازم دی نن په رخصتي تللی دی. حکیم د یو بوتل سر خلاص کړ. هو په اوږدې رخصتي تللی. د هغه تنخوا برابرول نوره مشکله سوې وه، ځکه مې رخصت کړ. ناست سړي د حکیم تسبیح واړولې. د هغه شناوي ږیرې او اوږدو څڼو ته یې وکتل. بیا یې وویل حکیم صاحب په حکیم توب کې خو دې شک نسته، نو بیا دې دا کار ولې نه چلیږي؟ حکیم سر وخوځاوه. د جاهلانو دوره ده. هر سړی په جاهلو ډاکټرانو پسې سریښ دی او حکیمان دلته د نس هم نشي برابرولی. ناست سړي په خوله څه وکړل. بیا یې ګونډه بدله کړه. ظلم دی، ډېر لوی ظلم دی، خو که تاسو یې بده ونه بولئ نو زه ستا لپاره یو وړاندیز لرم. ارشاد. موږ ته چې کوم قاري صاحب راتلی هغه سعودي ته تللی دی. درځه او کوچنیانو ته یې قرآن لوله. زه به د شاوخوا کورونو ماشومان هم درته راټول کړم. موږ هغه ته د هر یوه پر سر 5 روپۍ ورکولې. ښې روپۍ درته جوړوي. هو ولې نه، زه به یې حتما ورته ووایم. خو ستاسې په شاوخوا کې کوم بل مولوي نسته؟ سړي په سړه سینه وویل دی خو ډېر، اما هغه چندان زموږ د کورونو خواته په راتګ شرمېږي. ولې؟ سړي نیولی غږ وکړ. اصل کې موږ په هیرا منډي کې د ډلو او بلاو بترو کاروبار کوو. د حکیم تندی تریو سو. ناست کس په شډل غږ ورزیاته کړه. حکیم صاحب د هلکانو ته له قرآن سره اردو ژبه هم ورزده کوه. حکیم چې مخ یې بلې خواته واړو یو پاکټ ورته ونیو. دا د 2 هفتو دوا ده، امید دی چې بیا ضرورت پیښ نسی. حکیم پر بالښت تکیه وکړه. سړي سړه ساه وایسته. په جیب یې لاس ننووست. له پیچلي بنډله یې سلګون پر دخل کېښود. بیا یې شونډې وخوځېدې. حکیم صاحب نوم خو زما چودري سحاق دی، او که دې بیا له چا پوښتنه کړله نو هلته ما خلک د سحاق کنجر په نوم پیژني. څپلۍ یې په پښو سمې کړې او ووت. حکیم تر پناه کېدو پسې وکتل. شیبه ووته. حکیم د باندې راووت. د دروازې تر څنګ ناست سوالګر ته یې وکتل. ای تا ته وایم. په 2 ګونډو ناست کس خپل خیرن کټوری پر ځمکه کېښود. حکیم سور پاکټ په لاس کې ورکړ. بیا یې وویل دننه راسه. سوالګر ورغی. حکیم پر دخل پراته نوټ ته لاس ور ټیټ کړ. بیرته یې نوکو نیو. سر یې وښوراوه. تنده یې ترېو کړ. دا هم در سره واخله. هغه ژر پرې غوټه کړه او ووت. حکیم پر خپل ځای کېناست. د تسبو وړه ټکه اخته. رنګمال د موټر سایکل انډل وواهه. ولاړ موټر ته یې وکتل. 3 ولاړو کسانو برسونه خوځول. په لوړ غږ یې ویل هلکانو 3 ساعته مخته رخصتي ونه کړئ. ښه نو سیف الله زویه سبا به سره ګورو. د خدای په امان. موټر سایکل ته یې ریز ورکړ.
په شیبه کې پناه سو. په ولاړو کسانو کې دوه یو شیبه پسې وکتل، یو بل ته یې وکتل. دا ګوره تر 1 ساعته مه ځئ. د رنګونو واړه سطلونه یې پر لرګینې دړه کېښودل. دواړه ښکته ټوپ کړ. شخې یې وایستله. سیفو په ځیر ځیر برس واهه. دواړه یې تر پښو ودرېدل، غاښونه یې سپینول. یوه یې وویل ځه نو بس دی نامي، تا ته وایم سیفو جانه اوس ته هم لږ دمه جوړه کړه. هغه تر هغه چکو ور وکتل. برس یې رېږدېده. یوه یې پر لینګي لاس ور تېر کړ. بیلر ولړزېد. دواړه په کړس کړس وخندل او د سړک هغې غاړې تر غټ توت لاندې له 2 نورو کسانو سره کېناستل. کابو نیم ساعت ووت. سیفو توره خلطه ور واخیسته. د هغه نورو ځوانانو پر خوا ورغی. تر توت لاندې څو کټونه پراته ول. سیفو په بنده ژبه وویل رشیده وروره زما کالي دننه دي او هغه دروازې ته کلوب ورلوېدلی دی. له رنګه تور ځوان چې کالي یې په رنګ ککړو بیرته موټر ته ګوته ونیوله. په مازدا کې راځړېږي. ورسه په هغه کې بدل کړه. د موټر په باډۍ کې غواوې دي خو څه درته نه وایي. ډارېږه مه سیفو جانه. سیفو روان سو. یوه یې د غاړې د سمال پسې وڅنډه. 2 نورو خپلې شونډې زبېښلې. د دوی په منځ کې د ناست په کولي کس چاغ چچوری ښکته پورته سو. ډېره ټایټه او نامي ټوټه د یارانو. یوه یې په ګریوان ګوتې تېرې کړې. بیا یې په کولوال ته سر ور نږدې کړ. استاذه ګله ګوره اول زه. هغه ګوټه وڅنډله. خوله دې بنده کړه. هر ځای ستا د عادت وي. ها دا ګیلاس ونیسه. سیفو مزدا ته وخوت. د ولاړو غواګانو رمباړې ختې. دی د موټر بیخ ته ورغی. کالي د باډۍ له دیواله راکش کړل. په کولي د چای والا تر څنګ ایښې ټایپ ته ګوټک ور تاو کړ. سندره تر ډېره ځایه په زور اورېدل کېده. بیا تر سړک واوښت. 3 ولاړ موټرونه چې مخونه یې د سړک خواته ول د منځ هغه ته ورغی. څادر یې په ځان تاو کړ. یوازې 2 سترګې یې رډې ښکارېدلې. سیفو کمیس بدلاوه. د ناستو ځوانانو له ډلې یو بل ته اشاره وکړه. هغه هم منډه کړه او د منځ په موټر کې کېناست. کیلې یې تاو کړه. په کولي د موټر باډۍ ته ور پورته سو. ترپال یې راواچو. په موټر کې ناست تورکی ځوان ریس ته پښه نیولې وه. کابو 10 دقیقې ووتې. په کولي کس د موټر له باډۍ راټوپ کړل. تورکی ځوان له شټرینګه راښکته سو. په کولي ورته په ګوته کې د ختلو اشاره وکړه. په کولي په لاس کې ونیو. په منډه تر سړک واوښت. دی لا په کټ نه و کېناستلی چې موټر سایکل ودرېد. ځوان سلام وکړ. ناستو کسانو علیکم وویل. یوه یې له ځان سره وویل دا زوی مړی خو هم راغی. سیف الله له کاره خلاص سو. ناست ځوان چې رنګ کالي یې په تنو خوله کږه کړه. ته هغه له ځان سره نه ده بیولی؟ موږ خو همداسې فکر وکړ. تازه راغلی کس چې ساه یې لا پر سمه پر ځای نه وه خپل پکول سم کړ. خلاصه جغه یې وتړله. ورو یې وویل هغه خو له دې ځایه 1 ساعت له مخه ووت. زما خیال دی په بس کې به تللی وي. مصطفی پوزه ومخله. نه نو په بس کې څنګه تلای سي؟ تاسې مطمئن یاست چې دلته نسته؟ یوه یې په غاړه کې وړ سوړ دسمال تاو کړ. موږ خو په خدای کې له دې ځایه ښورېدلي یو. لا یو. هغه شاوخوا وکتل. ښه نو دلته هغه سپین ږیری څه سو؟ هغه خو له ماسپښینه وروسته بیخي راغلی نه دی. اور یې کلب پاتې دی. مصطفی بیا سترګې وغوړولې. ناستو 2 کسانو یو بل ته د سترګو تر کونجو کتل. مصطفی د موټر سایکل له انډل سره مخ پر لویه لاره روان سو. په راډیو کې سندره په ختمېدو وه. په ونه کې د مرغانو شور پیوسته اورېدل کېدل. حکیم د دیوال ساعت ته وکتل. څه کم 9 بجې وې. څو ځله د کوټې تر یو بل سره ولاړ. مفلر یې له غاړې لرې کړ. په ناستو نجونو کې زینب ته ګوته ونیوله. په دې کور کې چې هر څه کېږي او راپېښېږي ټول ستا پلیتې له خاطره دي. کاشکې چې ستا ذلیل خاوند د پرېښودلو پر ځای زندۍ کړې وای. ناستې نجونې په منډه له کوټې ووتې. په عمر پخې ښځې حکیم ته رډې نیولې وې. هغه مخامخ کړکۍ ته کتل. بیا یې قرقلۍ له سره لرې کړه. چیرې مو ونه لټاوه؟ خدای دې وکړي چې مړ سوی وي یا یې بلا وهلی وي. ناسته ښځه جګه ودرېده خو څه یې ونه ویل. شیبه ولاړه وه. بیا یې وویل زه ډوډۍ راوړمه. له دې باندې به کله کله د رکشې تېرېدلو او موټرونو غږ هم اورېدل کېدل. د سپوږمۍ په رڼا کې هر څه تت ښکارېدل. د ځیځرو وړو او پیوس غږ و. نرښځې څو بمبې ووهلې. د اوبو شرار سو. وروسته یې بدنۍ ور پورته کړه او تر سړک ور واوښته.
په شنو خونمو کې څو قدمه مخته ولاړه، څراغ یې کېښود، کېناستله، ژر جګه ودرېدله، غوږ یې څک کړ، کوم غږ یې واورېدل، څراغ یې شاوخوا وګرځاوه، رڼا کمه وه، څه نه ښکارېدل، لږ مخته ورغله، په خوله یې لاس ونیو، وای خدایه توبه. سیفي پړمخې پروت و، لاسونه یې شاته تړلي وو، خوله یې له خرڅوړو ډکه وه، د زورونه وهل، نرښځی یې راپورته کړ، په غاړه کړی ټیکری یې د هغه پر شا ور واچاوه، لرې ګڼې رڼاګانې ښکارېدلې، سیفو سلګۍ وهلې. وخت ووت، حکیم تلاوت کاوه، د رکشې غورا سوه، زینب او نورو له بامه کوڅې ته په بیړه ور وکتل. حکیم لا هم له دوکان څخه د دروازې چولې ته ودرېد. زینب غږ کړ، مورې و مورې، سیفي راغی. له رکشې سره ولاړې نرښځۍ سیفي بارخوګانو ښکل کړ. ښه نو زما جانانه، سهار چې بیا راسې که نه زه به در پسې پریشانه سم. ښه اوس ځمه، د الله په امان. حکیم بیرته پر خپل ځای کېناست. رکشه روانه سوه، دی څوکه دروازې ته ودرېد. سیفو د دروازې زنځیر څو ځله وشرنګاوه. زینب او مور یې په زینو کې ولاړې وې، ورتر ډېره ټکېده. وروسته زینب ور منډه کړه، ور یې پرانیست، هغه یې تر مټ ونیو. حکیم تر غلچکو ور وکتل، د سیفو پر لوڅه لپړه اوږه د نوکارو سره خطونه ښکارېدل. حکیم بیرته ځمکې ته وکتل، په عمر پخې ښځې هغه په غېږ کې ونیو او پورته سره وختل. لږ وخت تېر سو، سیفو خپله کیسه وکړه. مور یې په ژړا کې ور زیاته کړه، هلته خو به نور خلک هم وو، ولې دې چیغې نه کړې زما زویه که؟ ژړغونی سو، هو هغو مې په خولو چیرې راچیښلې وه. مور زوی او لورانو یې ښه تر ډېرو وژړل. سیفو په ژړا کې زیاته کړه، ما چې څومره هم کوشش وکړ بیا هم. شیبه یې همداسې وژړل. ما ته هغې نرښځې وویل چې ته هیڅ وخت نارینه کېدای نه سې، ته به لکه د موږ داسې په ودونو کې ګډېږې. زینب یې پښه ونیوله، په ژړا کې یې وویل، نه سیفو جانه، نه، له دې وروسته زه تا هلته نه لیږم. ما سهوه وکړه، زه پاتې راغلم. دوی هماغسې ژړل. حکیم د وره له شا غوږ لرې کړ، بېرته ښکته روان سو. په دوکان کې له المارۍ یو زوړ کتاب راښکته کړ، په طلایي رنګ لیکلي و، د غالب دیوان. حکیم کتاب سم پر نیمه پرانیست، سترګې یې پټې کړې، پر پاڼې یې ګوتې وګرځولې، په یوه کرښه یې ودرېد، سترګې یې خلاصې کړې، له ځان سره وبونګېده چې ته یې نو زه ولې نه یم؟ که زه نه وای بیا به څه وای؟ کتاب یې بند کړ او چورت یې ووړ. سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو اورېدونکو، په دې هیله چې د قاتل نجلۍ څلورمه برخه مو هم په خوند سره اورېدلې وي. تر بلې برخې ښه وخت، د خدای په امان. د سپوږمۍ تر کلي